السلام علیکم، څنګه یاست؟ ښایست جوړ یاست؟ کړه یاست په خیر یاست؟ زه د احمد یم بایومیکس چینل ته. نو وخت مو نه در ضایع کوم، سره مخ نسته، زما سره مخ نسته. نو ځو پر سبجیکټ باندې خبرې روان وو. هیماټالوجي مین دا کوم سبجیکټ چې دی دا هم د هیماټالوجي سره دی. څه دی؟ هیمو مین بلډ، لوجي مین سټډي. نو نن کوم ډیزیز یعنې کوم لغات چې موږ راخیستي دی هغه ته مایلوپرولیفرټیو ډیزیز وایي. څه دی؟ یعنې لیفرټیو. دا یو داسې ډیزیز دی، یعنې یو داسې ناجوړي ده چې په دې کې مکمل د سټیم سیلز ونیسئ چې مکمل سوای لیمفوسایټ نور مکمل کوم چې د سټیم سیل سره روان وي، یعنې سټیم سیل سره روان نیوټروفیلز وو، ایریتروسایټس وو، پلیټلیټس وو، ایزنوفیلز وو، مونوسایټس وو، ټوله په دې کې راځي. صحیح ده. نو دا ډیزیز کې دې ته یو کلوني دغه هم وایي کېږي، کلونل هیموټوپایټیک. کلونل مطلب یو کلوني، یعنې یوه ډیزیز نه، دوه ډیزیز نه، درې څلور پنځه ډیزیزه په دې کې راځي، مطلب څلور پنځه ناجوړیانې په دې کې راتلی شي. صحیح ده. نو دا د لیکلي دي ایریتروسایټ، ګلونوسایټ اور ګلونوسایټ چې دی هغه همیشه چې راځي نیوټروفیل ته وایي چې کوم دانېدار یوازې دی نه چې کوم دانې لري. اوس نو دانې والا سیلز ډېر دي. صحیح ده. دا مطلب پکې راځي اور میزوکومز نور پکې کې دي. صحیح ده. میزوکومز. اوس نو دا یې په څو غټو ګروپانو باندې تقسیم کړی ده. دا هم یو قسم کینسر دی، مایلایډ. صحیح ده. دا درې څلور لفظه دی. مایلایډز و سټیم سیلز ته وایي، سم چې کوم سټیم سیل سره روان دي، کوم سټیم سیل سره دوه باندې تقسیمیږي، یو لیمفوایډ باندې تقسیمیږي او یو مایلایډ باندې. دا کوم مایلایډ باندې روان دي پرو لایف ټرم، مطلب پوره لایف یې ښکاره کوي. صحیح ده. اوس راځو پر سبجیکټ. نو دی بیا څلور غټ میجر ګروپ ته اچولی دی، یعنې غټ کټګریانې کې اچولی دی. اوله کټګري یې چې شته کرونیک مایلوجینیسیس لیکومیا، کوم چې د جینیټیک پر بیس باندې دی دا ښکاره کوي، یعنې پی سی آر ایبل چې پازیټیو وي. پی سی آر ایبل پازیټیو چې دی هغه زه په دې باندې بله ویډیو هم راځي. صحیح ده. مایلوجینیسیس چې دی دا دغه ته وایي کېږي کوم چې د جینیټیک د وجه یو مسله پکې روان دي. مایلایډ سیلز کې چې کوم یو مسله را روان دي د جینیټیک د وجه. صحیح ده. لوکیمیا کوم کینسر چې پکې روان دي د جینیټیک د وجه. او کرونیک لفظ چې دی هغه زور ته وایي، ډېر وخت یې کېږي، ورپړه کېږي. اور فیلوسایتیمیا چې دا ویریان دا هم درې لفظه دی. پولیو زیات ته وایي، چې دی هغه سیل ته وایي، سایټ. اور هیمیا چې دی هغه وینې ته وایي، یعنې د وینې ډېرش سره وینې ډېرش. اور اسیشنل ترومبوسایټوپینیا چې د پلیټلیټ زیاتېدل. اور پرایمري مایلوفایبروسیس کوم چې مایلوایډ سیل سره فایبروسیس یعنې نساجونو تعلق لري، هغو کې ډېرش راتلل. صحیح ده. اوس پر راځو کرونیک مایلوجینیسیس باندې، نمبر 1 باندې بیا شروع کوو. صحیح ده. کرونیک مایلوجینیسیس بی سی آر ایبل پازیټیو پکې کېږي. صحیح ده. دا وګوره په دې کې بی سی آر ایبل لفظ چې دی او دې ته ګوره دې ته وایي کرونیک مایلایډ لیوکیمیا، یعنې السو ناونز یعنې کرونیک مایلوجینیسیس، یعنې دې ته هم یعنې اوږده مهال باندې چې یو لوکیمیا زیاته وي یا مایلایډز هم وایي کېږي. صحیح ده. مایلایډز لوکیمیا، کرونیک مایلایډ لیوکیمیا یعنې زړه لیوکیمیا په نامه باندې کوم چې سرطان چې موږ تاسو ورته وایو د وینې سرطان هم دې ته بلل کېږي. مایلوجینیسیس چې دی هغه د یو جین څخه اخیسته شوی دی. صحیح ده. جین څنګه اخیسته شوی دی؟ جین پر برابر خو موږ زه خاص سبجیکټ نه در کومه. اوس دا لفظ چې دی دا وګوره کروموزوم دی. دا کروموزوم زه به در ښکاره کړم. دا وګوره کروموزوم دی. کروموزوم د نارمل حالت دی. دا کروموزوم چې رابدلېږي دې ته ایبل وایي. په بی سی آر باندې چینجېدل، یعنې په دې مابینځ کې چینجینګ راتلل، یا دا غلط چینج سي یا د بل د راواخلي د بل سره اټیچ کړي، نو دا کروموزوم جینیټیک مسله په دې کې راځي. پر دې ته نو هیموجلیسیس وایي. صحیح ده. کرونیک یعنې زړه د جینیټیک مسله را روانه ده، د پیدایشي څه مطلب را روان دی، د سم جینیټیک حالات سم نه دی راغلی. صحیح ده. اوس به راشو د سلایډ به وګورو. په سلایډ کې بازوفیل روان دی، دا هم دی، دا بازوفیل دی، اور دا نور ګلونوز پلیټلیټ سره روان دي، مطلب دا زړه ده. بازوفیل اوزنوفیل چې پکې روان دي
هغه زړه کینسر ته علامات ورکوي، یعنې زوړ سرطان ته علامات ورکوي. دا کوچنی سلایډ دی چې ماسې مې سر په خلاص د جینټیک کې ما ماسې خالد سر در خلاص کړي سیده. راځو پولیسیتیمیا ویریم. پولیسیتیمیا هم یو ټایپ کینسر دی، یو ټایپ سرطان دی چې په هغه کې یعنې بون میرو چې ده بیخي ډېره وینه جوړه کړي، خپل در اندازې زیاته وینه جوړوي. صحیح ده. پولیسیتیمیا ورډز مطلب د هغه دی، یعنې پولیس زیات، سیتیمیا سیل ته وایي، اور سایتي چې ده حجرې ته وایي، اور میا چې ده میا هغه وینې ته وایي. صحیح ده. دا هم د وینې یو قسم سرطان دی. صحیح ده. دا څه وجه کېږي؟ دا د JAK2 جین د وجه کېږي. JAK2 جین، JAK2 نه دی دا یو پلمې زه دی لوړ کړم، دا JAK2 د وجه کېږي. JAK2 جین چې دی هغه یو وخت سم کوډینګ نه کوي، د هغه د وجې څخه بیا سره وینه زیات را روان شي، یا کلاټ زیات جوړ شي، یا جامدل ډېر کړي دا وینې کې، بیا هغه سم تللی نه شي. صحیح ده. دا JAK2 چې دی پر دې باندې سمه ویډیو راځي اوس. نو جین موږ نه دی روان کړی، موږ دغه مایلایډ چې شو کړی دی، نو سټیم سیلز و جین جلا دي سره. صحیح جلا خو نه دي، نو مطلب سبجیکټ کې مایلایډ سره جلا دی، دغه سره وینه را روانه څونه ډېره را روانه ده. دا د دې دغه ګور کازیز بیا وایي کلاټ پرابلم کېږي، نور سیریس پرابلم کېږي. دا خو ډیزیز چې کوم څلور دانې په دې کې راتلی د هغو دغه درته وایم. اسیسنل ترومبو سایټوپینیا، دا سایټوپینیا سپیلنګ مخ راته راغلی دی، سایټوپینیا د TH سره راځي. دا بیا ستا جسم چې دی یعنې دا داسې نه جوړېده چې هغه ستا په جسم کې ډېر پلاټلیټ جوړ کړي، ډېر پلاټلیټ راسي، یعنې ډېر د پلاټلیټ نه دی، هغه ډېر زیات راسي پلاټلیټ باندې ما ویډیو جوړ کړی. پلاټلیټ کوم چې په وینه کې جامېدل کار کوي. صحیح. نو پلاټلیټ چې ته ورته وګوره، دا هم پلاټلیټ دی، دا هم څومره ډېر دي دا ګرد پلاټلیټس، دا کوچني کوچني دي، دا ټیک ټیک چې ګرد دي ورسره ټوله پلاټلیټ دي، یعنې دا په زیات پلاټلیټ پکې را روان دي. هغه نو بیا زیات علامات کېدای شي، ناجوړیانې زیات کېدای شي، بلیډینګ راتله، هیډیک یا ډېر مسلې جوړېږي. دا نو دا دې نه جوړېږي. اوس د اسیسنل ترومبوسایډ مینینګ د روټۍ چې ستا بدن چې دی ډېر زیات هغه چې جوړوي پروټین. پرایمري مایلوفایبروسیس. پرایمري مایلوفایبروسیس باندې زه اوس خاص سره نظر خلاصوم. خالي دونه درته وایم چې دا نارمل حالات کې ستا نارمل بون میرو چې دی هغه یو داسې ټیشو جوړ کړي، یو داسې نساج جوړ کړي چې هغه ریپلیس شي د فایبروسیس سکر لایک میټریال باندې. نو په هغه حالات کې بیا دا بون میرو فیلیږي، مطلب دې ته بل نوم هم وایي کېږي. صحیح ده. کرونیک ایډیوپیتیک مایلوفایبروسیس هم وایي کېږي. صحیح ده. دا د نساجو نه جوړېده، یعنې نساج دی داسې سیل جوړ کړي چې هغه په نساج بدل شي، یا داسې حجره جوړه کړي چې هغه بیا په بعد کې درته په بل شي بدل شي، نقصان رسوي. دا ګوره یو تصویر دی. صحیح ده. یو ماسې کالي کلو در کوم، په دې نور ویډیو هم راځي پر هر یوه باندې. بد نور خو د هغو نه ویډیو د مایلوفایبروسیس دا یو بل دغه هم دی. ګوره دا ګوره دلته هم یو کوچنی ډیفینیشن لیکلی دی مایلوفایبروسیس. دا دی ګوره مایلوفایبروسیس is a group of disease which is bone marrow makes too many red blood cells, white blood cells or platelets. دا یې ګرد سلایډونه مې در ښکاره کړل. په دې کې دا ګوره نور بل په دې کې نو خاص شی نشته. صحیح ده. جینزم وګوره پازیټیو BCR-able پازیټیو، په دې باندې ویډیو راځي BCR-able پازیټیو. صحیح ده. مطلب دا یو ګروپ کالوني دغه د ډیزیز نه جوړېده، یوه ته نه وایي کېږي.